السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په چین کې یو اسلامي مرکز ته جومات ته راغلی یو. نو تاسو به بیا وایئ چې په چین کې مسلمانان نشته، دومره زیات یې نام خدای. او د مسلمانانو تر څنګ مې خپل وطنداران هم پیدا کړل. زما په څنګ کې اوس د پښتونخوا یو ځوان دی چې همدلته کار کوي او له ما نه ډېر بله دی. زما خو 2-3 ورځې وشوې د ډېر عمر دلته تیر شوی دی. نو اول خو دې نوم راته ووایه، ستړی مه شي. مهرباني جي، زما نوم محمد وسیم الرحمن دی او پېښور سیمې نه تعلق ساتم. یم د زرخانې چې تاسو پیژنئ، رحمان بابا دلته رحمان بابا خو نو مشهور رحمان بابا کلیوال یې نو الحمدلله فخر کوو چې موږ په هغې باندې. ډېر ښه ډېر ښه. نو موږ لمونځونه وکړل. د لمانځه نه وروسته د دې موقع پیدا شوه چې لږ مجلس سره وکړو او دلته د ځوان قرآن تلاوت هم وکړه. خدای دې قبول کړي د لمونځونه او زموږ د ټولو مسلمانانو. نو خبره دا ده چې څومره وخت کېږي چې دلته یې؟ زما جي اوس مکمل 10 کاله برابرېږي. 10 کاله؟ او جي نو 10 کاله ژبه به دې زده کړې؟ چینایي به دې یاد دی؟ چینایي یاد ده راته جي. څومره وخت کې زده کېږي چینایي ژبه؟ یاره جي چینایي زده کېږي دغه 2 کالو کې زده کېږي. اول چې پریکټس نو دا خلک ولې وایي چې دومره سخته ده چینایي؟ دا لیکل یې په 2 کالو کې زده کېږي، لیکل او لوستل 10 کالو کې. ویل یې اسانه ده. اوس دا زموږ ملګری د تعلیم نشته دی، دا د پاکستان دی، د پنجاب علاقې دی. خو د ده ویلو کې کومه سپوکن چې ده که نه ویل ډېره ښه ده. خو دې پړاولی نه شي. اردو اسانه ده که چینایي اسانه ده؟ چینایي اسانه ده. زما اردو خو مړه، زما 20 کاله مې اردو زده کوم او نه زده کېږي. یوازې دومره مې میرا اردو بہت خراب ہے. But your English is good. Yeah? Oh, English is good, yeah, thank you. نو دا راته وایي دا 10 کاله چې دلته یې څه کوې؟ څنګه دې شروع وکړله؟ ولې دلته راغلی چین ته؟ دا جي یو زه به ووایم چې یو اکسیډنټ را سره شوی و چې دلته راغم زه. اصل کې ما کوشش لکه نورو کسانو په شان هم کولو یورپ ته چې زه سټډي ویزا باندې لاړ شم، خو هغه ونه شو. بیا یو ملګری دلته کې هغه پی ایچ ډي کوله هغه ټایم کې دلته کې او سټوډنټ و، هغه دلته چین کې و. هغه راته یو آیډیا راکړه چې وایي دلته راشه، دلته هدازي هم ښه دی. هغه ټایم سره زما دا سوچ نه و، خو چې کله زه دلته راغلم بیا زما یو سوچ جوړ شو، وایي دا خو ډېر ښه یو مرکز دی، کاروباري مرکز دی. زموږ یو ملګری و، هغه یو خبره به کوله، وایي دا الله دسترخوان په ځمکه اچولی دی، خلک راځي خپل رزق اوچتوي او ځي ته. نو حقیقت دی یو ډېر ښه مینوفیکچرینګ دی. رزق خبره خو صحیح ده، خو دا چینایان خپله ډېر دي که نه؟ دا خو په دنیا کې تر څه مودې پورې لومړنی هېواد و چې ډېر نفوس لري که نه، ډېره آبادي لري. اوس خو نو چین انډیا ترې مخکې شو که نه؟ دا 2 کاله کېږي چې انډیا اول شو. نو دا دومره خلکو ته بیا څنګه روزي رسېږي؟ ته وایې چې روزي دلته ښه ده پیدا کېږي. دا څه ګورئ که نه چې تاسو کنټن فیر له راغلي وئ، دغه کوم ایګزیبیشن چې روان دی دې ته تاسو چې لاړ شئ که نه، نو دې کې به تاسو ګورئ د دنیا هر ګوټ نه، هر مملکت نه سړی خامخا راغلی دی. ولې دنیا کې 2 مینوفیکچرر دي، 2 کمپیټیټر دي، یو پوره دنیا دی، یو چاینا ده. په دې وخت دنیا یو خوا او چاینا بلې خوا. دونه غټ مینوفیکچرینګ دا لري چې په دې وخت. ستا خبرې ته راځو بیرته. ښه، نو بیا څنګه دې شروع وکړه؟ د چی بیا جي چې دلته راغلم، ما دلته کې خپل بیچلر وکړو، بیچلر سټډیز مې وکړو. ما په چی شي کې کوم؟ په انټرنیشنل ټریډ اینډ اکنامکس کې ما وکړو. په نړیواله سوداګرۍ کې د نړۍ ماسټري کړې ده. بالکل جی. نو هغه چې کله ما وکړو، زما نور هم ذهن جوړ شو چې یاره دا خو ډېر ښه هېواد دی په روزګار دپاره. نو کاروبار هم پکې دی. نو بیا جب هم راتله راله، نو بیا ما دلته کې جاب شروع کړو چاینیز کمپنۍ سره. دغه کمپنۍ سره زما وشو دغه 4 کاله چې مکملېږي زما ورسره، زه ورسره روزګار کوم لګیا. زموږ بل چا سره کار کوي؟ یعنې خپل کاروبار دی؟ نه، خپل کاروبار. څنګه تا چې دلته سبق هم ویلی دی، 10 کاله دې هم تېر کړي او هغه دې هم په سوداګرۍ کې سبق ویلی دی، نو تر اوسه دې ولې خپل کاروبار نه دی شروع کړی؟ د هغې مین وجه دا ده که نه، زه په سټارټ کې پوهېدل غوښتم چې یاره دې څنګه کاروبار کوي. دا چانه چې دونه مخکې شوې ده، دا دونه ښه مطلب دی، دونه سیلز کوي، دونه رینیو جنریټ کوي، دا څنګه دی کوي چې زه خو مې زده کړم د بیس نه را شروع شم، زیرو نه. نو پهله ما دې سره جاب ځکه شروع کړو چې زه دې باندې ځان انډرسټینډ کړم. کتابي لحاظ سره خو ما وویلو چې وایي دا داسې دي، خو پریکټیکل لحاظ سره دا خلک زه وپېژنم دا څنګه دي، دی په فیکټریو کې څنګه کار کوي، دی فورنر سره څنګه هینډل کوي، فورنر ته څه وایي څه نه وایي. ودرېده. دا ژبه لږ اسانه کړه. زما خلک چې دي کلیوال خلک دي، ستا په انډرسټانډینګ باندې نه پوهېږي. لږ اسان غږېږه را سره. صحیح، معذرت غواړم دې باره کې. یعنې تا غوښتل چې زده کړه وکړې، زده کړه وکړم، چې یو شی زده کړې، بیا وروسته اول زده کړه بیا کو زده کړه، چې بیا وروسته. بالکل. نو چې لاړ شم د کومې کارخانې دي، کارخانو کې دي څنګه کار کوي، څنګه جوړول څنګه کېږي، بیا دي خرڅول څنګه کوي، دي مطلب ټول د هر څه ته نږدې زده کړم. نو د دې 4 کالو کې په دې کمپنۍ کې چې زه لګیا یم، د چاینیز
یو بهترینه کمپنۍ ډېر ښه نوم لري په څه شی دې کوي ګوانګجو دا ستاسو کمپني؟ زموږ کمپنۍ چې کومه ده دا جی الومینیم سونه ریلیټډ کار دی که نه سونه الومینیم سره کار کېږي. المونیم په دې وخت کې الحمدلله زه فخر کوم. تیر کال زه تللی وم هغې ته حرم شریف ته. مونږ په حرم شریف کې کار کوو بن لادن کمپنۍ سره. د هغې مینوفیکچرینګ کوو مونږ د هغې لپاره جوړو. دا جالۍ مالۍ نن سبا لګیا دي په هغې کې. او د هغې چې کوم زه چې عمرې ته تللی وم هلته دا د مکې معظمې دا د ساختمانۍ کارونه یو پاکستانۍ کمپنۍ د هغوی کول. نو کېدای شي تاسو هم هغو ته المونیم ورکوئ؟ نه پوهېږم. مین کوم چې کمپنۍ ده هغه بن لادن ده. بیا بن لادن انسټالیشن دپاره نورې کمپنیانې ساتلي دي پاکستانۍ عربي بل. نو هغې انسټالیشن کوي. چې کوم مینوفیکچرینګ دی مونږ کوو. ښه دا د نومونو سره لږ احتیاط کوه هغه نوم خطرناک دی. ښه دا راته ووایه چې بیا څه شی شول آخر دا اوس ته د دې کمپنۍ سره چې پلان دې څه دی د آینده دپاره چې څه وکړې؟ اوس دې کمپنۍ سره چې زه وم پهله 2 کاله ما صرف زده کړه کوله. د دې 2 کالو کې ما ورسره انټرنیشنل ټورونه وکړه. الحمدلله زه اوس موږ تللي آی بي ایس موږ اټینډ کړو. امریکا کې یو غټ ایگزیبیشن کېږي په فلوریډا کې. هغې ته تللي وو ودرېدو. هغې نه علاوه په سعودي کې موږ یو څو ایگزیبیشن اټینډ کړي دي. اوس زموږ را روان فیوچر دی چې ریشیا ته لاړ شو. هغې کې یو ایگزیبیشن دی. نو دغه شي نه زده کوم لګیا په دنیا ګرځې چې دا شیان زده کړې او چاته یې وروښې. افغانستان ته نه یې تللی؟ نه ځي. نو ولې افغانستان خو هم د کاروبار دپاره ښه دی نن سبا؟ ډېر ښه دی خو زه اصل کې دلته کېم. افغانستان ته هم لاړ شه. د دنیا او آخرت دواړه ګټې به وکړې. یو به د خپلو پښتنو او مسلمانانو ته ګټه ورسېږي او بل به د جیب ته یو 2 روپۍ درشي. ښه دا خو دې دې شوله. دا راته ووایه چې د خلکو دپاره دا زما مینهوالو ته ستا پیغام څه دی؟ د چین ته دې راشي نه دې راځي څنګه چل دی؟ بلکل ځي ښه ځای دی. روزګار ځای دی. چا سره چې انویسټمنټ شته دی پیسې لري نو ښه خبره یو ځل چکر رو هېواد ورېږي. د رحمان بابا شعر ته رحمان بابا خو ستا کلیوال دی که نه؟ وایي دنیادار که مستغني په سیمو زر دی هنرمندو لره گنج د خپل هنر دی. او د ریا خلقه خدای نه کړه ور په غاړه او رحمان کوږ دستار تړلی قلندر دی. نو ډېره مننه کور ودان رحمانه. خوښ شوم چې سره معرفي شولو. انشاءالله بیا به سره ګورو. او په جومات کې د چین د ګوانګدون د ولایت د ګوانژو په ښار کې په یو جومات کې او له نیکه مرغه د جومات له برکته د پښتون سره او دلته نور پښتانه هم راټول شول. افغانان دي له هغو سره هم خبرې کوم بیا له خیره وروسته. وینې دا د افغانستان نه راغلي دي. راځئ په لنډو به دوی هم راته ځان وښیي. ته اول راته ووایه د کوم ځای د افغانستان؟ زه زما نوم محمد جاوید دی د کندهار ولایت یم. د کندهار یې؟ ډېر ښه ډېر ښه. او ته؟ زما نوم محمد ابراهیم دی د کندهار یم. کوم ابراهیم د کندهار. او تاسې؟ زما نوم محمد عمر دی د جلال آباد څخه راغلی. محمد عمر د جلال آباد. او تاسې؟ زه عیسی امین یم د هرات نه. عیسی د کوم ځای؟ هرات. د هرات. او ډېر ښه. پښتو دې زده ده؟ پښتو خبرې کولی شي؟ پوره پښتو. که کله دې فکر وکړه چې پښتو درته سخته ده میتوانی دریغ گپ بزنی مشکل نیسته. خو که پښتو پوهېږي خیر ده. بیا خو بس پښتو غږېږه را سره بیا خو نو ډېر ښه ډېر ښه. نو راځئ تاسو سره به مجلس وکړو. دا چا خبره اول ته راته ووایه څومره وخت کېږي چې راغلی دې ځای ته؟ زه حدودا 2 هفتې کېږي. 2 هفتې. مخکې دې په چین کې بلد وي که اول وار دی؟ اول وار دی. او نو څنګه چین څنګه درته معلوم شو؟ یاره څه ووایم د سټارټ اپ دپاره د بزنس دپاره اول ځای دی په دنیا کې. اول خبره کې ټکنالوژي دپاره اول ځای. د څه شي کاروبار کوې ته؟ زه خپله خو د موټرو کاروبار هم کوم د صرافي کاروبار هم کوم. نه د چین سره د څه شي کاروبار؟ چین سره د موټرو. د موټرو چین ته یې راوړې که له چین نه یې وړې؟ د چین نه یې وړو. له چین نه موټر وړې هلته بیا خرڅوې. ګټه یې ښه ده؟ ښه ده بد نه ده. نو ته ودرېږه چې ننګرهاري ته وار ورکړو چې دی څنګه څومره وخت کېږي راغلی؟ اول وار دی دی که نه څنګه؟ زما اول وار دی چې راغلی یم. اول وار ستا هم دی. او ته د څه شي کاروبار کوې؟ موږ خو د بوټان د شیانو کار. بوټان؟ ډېر ښه ډېر ښه. نو ګټه به دې کې ولیده که نه که تر اوسه معلومات نه کېږي؟ تر اوسه معلومات نه کېږي. نو اوس به وړو چې ګټه کوي که نه کوي. زه خدای مهربانه ده مننه. ودرېږه د کندهار ملګری به واورو. ته راته ووایه. موږ خو اوس راغلي یو کندهار ته د ګنځو ته
د ګوانجو کندهار در معلوم شو څنګه کندهار څه ګانزو ته راغلي یو ښه ډېر ښه نو اوس ګورو چې کوم کار پیدا کوو اول وار دی او بلد هم نه یې په کار بلد باندې نه یو یا نو څنګه بیا په پټو سترګو راغلی تا خو به خپله دغه ملګري د چا خبره یو څه پلټنه به دې کړې وه څه څېړنه به دې کړې بیا به راتلې نه دی په اصلي کې د دواو د بخش ما دی دواړو د درملو د بخش شو ښه ښه نو موږ اوس کوشش دا کوو چې هلته په افغانستان نه ودرېږه ته دا یا مایک ورکړه یا به په نوبت زه وغږېږې به د ده پر ځای یو څه معلومات درکړم ښه ښه نو موږ خو د کندهار دلته په دې خاطر راغلي یو موږ د درمل په بخش کې کاروبار کوو خو چونکې د نوم یې واخیسته مخکې نوم مې واخیستی نو موږ خو اوس فلحال خو زموږ په افغانستان کې دا نوی حکومت چې دی کوشش دا کوي چې هلته صنعت ډېر سي آفرین نو زموږ د درملو پخوا مخکې تجارت و د پاکستان و هندوستان و د چین و ایران و زیات شان چې و د پاکستان راتله خو اوس کوشش حکومت دا دی چې خپله خلک هلته کارخانې جوړې کړي او صنعت ته مخه کړي نو ما ودیم مخکې هلته د نورو کمپنیانو خارجي کمپنیانو سره کار مو کاوه موږ مثال هلته نمایندګان وو خو اوس کوشش دا کوو چې هلته کارخانه جوړه کړو نو نور خلک هم داسې ډېر خلک راغلي دي چې هلته کارخانې جوړې کړي په ماشینري پسې ګرځي اوس موږ راغلي وو چې پارما ماشینري پیدا کړو معلوماتونه پسې کوو او خپل ځان ته معلومات هم حاصلوو که چیرې امکانات برابر سول ماشینري رانیسو هم نو په دا خاطر موږ دلته نو داسې چل به وکړې د هغه خبره نه ده په انګریزي کې کمیشن ورته وایي که نه کمیشن کاري چې ورته وایي دغه کمیشن کاري به موږ ته راکړي چې دغه سړی در معرفي کړو دا رحمان دی به لارې در وښیي کارونه فرصتونه ډېر دي که نه خبره وکړه به دا خپل ښه ته خو ده ته مایک ورکړه چې دی هم راته وایي اوس تا وار دی نو ته د ده له خاطر راغلی چې دی لاره در وښیي که څنګه مړی خوره یا خو ډېر یو ځای سره راغلي یو موږ دی دا بل خو ډېر حساب دی په ده دی که نه چې دی دې مخکې کړی او ته ورپسې او دا دوه ملګري هم څنګه پیدا کړل دا مو پر لارې باندې دی په دوبۍ کې پیدا کړي دا یو ملګري او دا بل ملګری بیا دی بیا زما څه ورځې یو ورځ مخکې راغلی څو ورځې مخکې راغلی وم هغه زما سره په ایرلاین کې یو ځای و پرواز کې نو دی دغه ورور عمر نومیږي دی بیا د ده سره یو ځای و نو بیا ما او دی بیا ګرسري کې سره یو ځای آفرین نو هغه د حمزه بابا یو شعر دی وایي څنګه یو ځای شول پښتانه نو څنګه پښتانه سره یو ځای شوی او ډارېږئ نه چې یو د بل کار ونه نیسئ نو خو نور هم داسې پیدا کړي دي د پېښور دی د پېښور ملګري هم پیدا کړي پېښور او کابل د یوې سترګې یاران دي که څنګه داسې یو هغه دی که نه دواړه سره یو دي ښه بس نو ګورو سره پیدا کړي دي ډېر ښه ډېر ښه معنا چې ته هم غواړې چې د درملو کاروبار وکړې اوس لپاره او بیا به معلوم شي کېدای شي نورو شیان نو دلته مو هغه لارې ګودرې جوړې کړي دي که نه که د چا سره غږېدلې یې که اوس خو زه خو پرون راغلی یم نو نن د استراحت ورځ ده سبا به ورځو دغه ته اگزیبیشن ته ښه هلته ځئ هغه کانټون فیر چې دی که نه نندارتون دی دې ته لکه چې د دنیا خلک راځي سبا ښه دا دی که نه نو دا به داسې چل وکړو له خیره چې ښه شو چې دا خبره دې وکړه زه به هم درشم هلته به نور افغانان هم کېدای شي پیدا کړم افغانانو سره به وغږېږو ځکه چې افغانستان خو ډېر ځپل شوی دی جګړو وهلی دی خوارۍ دي مشکلات دي جنګونه دي او په افغانستان کې خو یو بل مشکل دا و چې همیشه به خارجي مرستې وي او اوس هغه هم نشته نو تاسې چې لږ څه توره وکئ همت وکړو یو کار به او لږ انصاف وکئ که نه داسې نه دا ځینې تجاران دي 100 روپۍ ګټي د 10 روپۍ وطن ته ګټه رسېږي دا 90 جیب کې اچوي تاسو په دا بله خوا چې دا 10 جیب ته واچوئ دا 90 مو افغانستان ته ګټه ورسېږي اوس خبره داسې ده مخکې خو سیستم یو څه سره خراب و یعنې فسادونه ډېر وه خو اوس دا اوسنی حکومت چې دی نه څوک غیر قانوني کار ته پرېږدي نه بې انصافۍ ته پرېږدي ځکه چې د هر شي دپاره خپل معیار دی خپل قانون دی او هغه به ته تعقیبوې خامخا به تعقیبوې که تعقیب نه کې درغاړې دې رانیسي نو اوس الحمدلله کم خلک چې انصافداره دي هغه خوشحاله دي او کم خلک چې هغه پخوانی بې انصافي و هغه څه یې کول هغه یو څه خوابدي دي خو خیر لارې ته به برابر سي ټوله به برابر سي ډېر ښه نو ملګرو فکر کوم همدومره وه چې را سره ستړي نه شئ په آخر کې که چا دا ویډیو په پیل کې نه وي لیدلې دومره درته وایم چې دا د دغه ښار څه نومېږي د ګوانژو چې د ګواندونګ د ولایت مربوط دی د ګوانژو د ښار یو تاریخي جومات دی جامع جومات دی په چین کې البته او دا ملګري
ټول افغانان دي. دا سړی هم افغان دی خو په پېښور کې اوسېږي اوس. او دا ملګری چې دی د کوم ځای دی؟ دا لاهور لاهور. او دی چې دی د لاهور دی. نو زه سپین تڼی یم او د اوس لپاره مو په خدای سپارم. مننه. تڼۍ صاحب موږ خو نو روان وو، ستا